خو ورونه ګورئ دا د منګ جهاد چې یادومه د منګ ټکی ګورئ تنه دا نشي منګه تر یو ځای پورې محدودیت نه بلکې د منګ د امت جهاد د منګ د اسلام جهاد په ټوله دنیا کې دا باید د چا په خلاف له چا سره وي اصل کې ورونو جهاد په نن دنیا کې کفري دنیا یو حلف جوړ که حلف دې ته ویل کېږي په پښتو کې موږ ورته تړون وایو تړون داسې ویل کېږي چې کفري دنیا یو تړون جوړ که داسې یو تړون یې جوړ که د دې یو ساده مثال په ابتدا کې درته وایم چې د تاسې سر ورباندې خلاص شي دغه یو قوم ده دغه بل قوم ده د دغو دواړو قومونو په خپلو منځو کې هیڅ کوم ربط نشته سره دا ځان ته قوم ده دا ځان ته قوم ده خو دغو دواړو په خپلو قومونو کې یو تړون سره کړی ما ته متوجه یې داسې یو تړون سره کړی دغه قوم دې قوم والا ته وایي چې که د ما له چا سره بدي سوله د ما بدي ته به ته درېږې صحیح سو که په ما چا حمله کوله ته به مې دفاع کوې او که په تا باندې چا حمله کوله زه دې دفاع کوم د تا بدي ته زه درېږم د ما بدي ته به ته درېږې دا یو عامه خبره ده په پښتنو کې دا تړونونه وي سره د قومونو یا د کلو صورت باندې پوه سوې دا خو ځان ته قوم ده که نه دا ځان ته قوم ده دغه اوس درېیم قوم راجګ سو د دغه قوم بدي له چا سره ده له دغه قوم سره ده له دغه قوم سره کوم کار شته نه دې قوم سره هېڅ هم نشته دغه سړی دغه قوم ته وایي چې ګوره د ما له تا سره بدي نشته د ما اصلي بدي له دغه سړي سره ده په غره مې ورسره دعوا ده په پټي مې ورسره دعوا ده په پیسو مې ورسره دعوا ده په ونو په ځنګلاتو مې ورسره دعوا ده زه دغه سړی نه پرېږدم دا یو ساده صورت ده چې تاسې ذهن او ابتدا کې ورباندې خلاص شي دا یې اوس راجګ سو له دې سره جنګ کوي نو سیده یې له دې سره جنګ کوي دا سړی د ده ملګرتیا کوي که نه کوي کوي ولې تړون یې ورسره کړی که نه حلف یې ورسره کړی حلف په عربي کې ورته وایي پښتو کې تړون ورته وایي تړون یې ورسره کړی نو اوس دغه سړی په ابتدا کې خو د ده دښمن و د دغه سړي دښمن و که نه نه د ده سړي خو ابتدا کې دښمن و خو چې اوس دوی دواړو تړون سره وکړو نو د ده دښمن هم شو که نه دا یې اوس که څومره په داسې څنګ څنګ باندې راتاویږي چې په ده باندې وار وکړي هغه سړی هم بدي ته ولاړ ده که نه ده ولاړ نو دغه سړی د دواړو دښمن بلل کېږي که نه او دغه دواړه قومونه د دغه بل قوم دښمنان بلل کېږي که نه بلل کېږي ګورئ په ساده لهجه کې په پښتو کې چې ووایي په قومي لحاظ سره په قومي لیول سره په قوم پرستي لیول سره چې ورته وایي خو دغه سړی دښمني ته درېږي ورونو موږ باندې بیا دوی اعتراض هم کوي اول به د دې اعتراض جواب داسې ورکړو دوی په موږ باندې اعتراض کوي چې تاسې خو ولې جنګ له هغه سره چې کوئ جنګ هم له امریکایانو سره ده جنګ هم له یهودیانو سره ده نو دغه حکومتونو سره مو څه کار ده د دنیا له حکومتونو سره دوی خو کلمه وایي دوی خو مسلمان دي موږ به فقط د قومي لیول سره په ساده پښتو کې چې دوی ته جواب ورکړو اول به داسې جواب ورکړو چې موږ له دوی سره جنګ ده صحیح ده د موږ جنګ له هېچا سره د موږ جنګ له نتنیاهو سره ده خلاص د موږ جنګ له ډونالډ ټرمپ سره ده له بل هېچا سره اسیمونیر سره مو جنګ نشته اسیمونیر صحیح د کلمه وایي یا د مسلمان د مونځ کوي کېدای شي د دوشنبې او د پنجشنبې روژه به ونیسي تاسې وایي چې حافظ د حافظ د قرآن به وي تاسې وایي دا ټول درسره ومنو خو د موږ بدي له کوم قوم سره ده د ټرمپ له قوم سره خو د ټرمپ قوم او د اسیمونیر قوم په خپلو منځو کې حلف او تړون سره لري که نه لري نړیوال تړون کې سره یو دي که نه دي سره یو نو چې زه د ټرمپ دښمن بلل کېږم د اسیمونیر دښمن هم بلل کېږم که نه بلل کېږم زه چې د ټرمپ سره بدي کومه دی مې بدي ته ولاړ ده که نه نو د دواړو دښمنانو ما ته کوم فرق شته هېڅ نشته نو څنګه په قومي لیول سره چې د ملک صاحب او واجد صاحب او د جومات ملا صاحب ما ته په قومي لیول کې د دواړه بدي ته دروي او دا خو یو عام عرف ده په پښتو کې او په دې غټه بدي کې چې بیا د رښتیا بدي میدان چې راسي هلته بیا دی راته مسلمان کې دی بیا کلمه ګوی کې راته دی بیا حافظ صاحب کې راته ورونه انصاف ده څومره بې انصافه دنیا ده ورونه څومره بې انصافه خلک دي په قوم کې دواړه بدي ته دروي خو په غټه بدي ته چې موږ ملا تړلی په غټه بدي کې بیا یو راته مسلمان کې یو راته حافظ کې مسله باندې خلاص سر هم خلاص و